دا دستوره په مردان ضلع کې په لومړي ځل د ښځو دپاره د بیل ګلابي بسونو د سرویس د پرانستې په موقع راجوړه کړې شوې وه. د دې تابع د مردان ضلعي حکومت کړې وه. په دې غونډه کې د ځایي ښځو او سړو نه علاوه سیاسي مشرانو هم ګډون وکړو. د مردان ضلع سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي شاهین سیف الله مشره میلمنه وه. په غونډه کې شامل راغلي زنانه ډېرې خوشحاله دي چې د هغوی دپاره د صوبایي حکومت لخوا د سفر بیل تنظیم شوی دی. پینکس بسونو سرویس آغاز وشو. دا زموږ د لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده، خاص کر د فیمیل لپاره. په دې باندې موږ کې پی ګورنمنت چې کوم دی هغه اپریشیټ کوو چې هغې د زنانو دپاره یو داسې قدم اوچت کو چې د هغې اسانتیاو دپاره، ځکه چې زموږ په مردان کې چې تاسو وګورئ ډېر زیات رش دی چې زموږ فیمیل ته په رشکو کې، په چنچو کې، په سوزکو کې هغې ته ډېر زیات مسایلو مسلې وې ورته بلکه نه دې سره انشاءالله اسانتیا راله. ډېره زیاته خوشحاله یم ولې چې یو فیمیل یم، یو زنانه یم د خپل مردان او زما په شانتې نور هم ډېرې تورسرې دي. زما د کې پی کې چې کومې دي یا زما د مردان چې کومې بچې دي پیغلې سکولونو ته ځي، کالجونو ته ځي، نو موږ سره به ډېر فکر وو چې یا الله داسې به سپیشل ګاډي کوم ځای وي یا زموږ خرچې ډېرې زیاتې دي چې د هغې کرایه نه ډېرې زیاتې، نو ډېرې پریشانه به وو. نو اوس به زما خویندو ته زما میندو ته دا هېڅ پریشانۍ خبره به نه وي، ځکه چې په اسانه بتلې راتلې شي او دا د زنانو دپاره زه چې دا مخکې په کار خو خیر چې یو کار راځي وي دیر رایې درست دی. صوبایي حکومت تیر کال په جون کې د ملګري ملتونو او جاپان حکومت په مرسته د صوبې په مردان او ابټ آباد ضلعو کې د 14 ګلابي بسونو د چلولو منظوري ورکړې وه، خو یو کال پس دغه منصوبه عملي کړې شوه. د ګلابي بسونو په دې پروژه باندې 1.5 کروڑ روپۍ لګښت راغلی دی او دا بسونه به د مردان په ښار کې دننه 40 کیلومتره پورې د کارکوونکو زنانو او طالب علمانو دپاره د سفر اسانتیاوې پیدا کړي. د دې دپاره په بهرني امداد په ښار کې دننه د ښځو دپاره بیل د انتظار ځایونه هم جوړ کړي شوي دي. د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره او په بسونو کې د ښځو د سهولت دپاره زنانه کارکوونکي هم برتي کړي شوي دي او د خودکار نظام په ذریعه په 15 مرکزونو به د ښار دننه د سفر سهولتونه عملي کړي. په دې هکله د مردان ضلع ډیپټي کمشنر عبید وزیر وایي دې سرویس سره به د ښځو په ستونزو کې کمی راشي. زموږ چې کوم کلچر دی، زموږ کوم طریقې کار دی، زموږ کوم هغه زنانه چې سکول ته ځي، هغه زنانه چې کالج ته ځي یا نوکرو ته ځي، هغې ته به ډېر اسانه شي، د دې چینچو نه به خلاص شي. هلته تاسو وینئ چې اکسیډنټونه ډېر کېږي، مسلې ډېرې جوړېږي. نو په سټي کې دننه به دا یو کلاس سرویس د زنانو حوالې سره، ځکه چې موږ ته پته ده چې دا 50 یا 51% چې زموږ کوم آبادي ده زنانو باندې مشتمله ده او دا چې موږ په خپل اکانومي کې شامل نه کړو نو موږ ترقي هغه رنګ نشو کولی. په پاکستان کې ښځې د آبادۍ په حساب د نیمې نه زیاته برخه لري، خو اکثره په بازارونو کار کولو په ځای او ځان له د سامان اخیستو په وخت د ښځو د تنګولو خبرونه هم مخې ته راځي. خو پوهان وایي دې سره به د ښځو په دغه مسلو هم قابو بیا موندی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.